د نظم عنوان دی ستړی انځور. ستا په دې ستړي انځور څه مقدمه ولیکم؟ دې کې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي. دغه اوتر اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي لکه لیوه چېرته د غره په سرو سای ماتوي. په دې انځور کې یو ماشوم د پرلتی غزولې د انغري په خوا کې ناست دی، الوګان وریتوي. مخې دی تور د تبخي په تور دی، پوزه پاکوي. د یو ویشتمې صدای جنگ ته جوړې ځان تیاری، خو دی د نړۍ د پرمختګ نه لا خبر نه دی. دی د سپوږمۍ په لوري تګ نه لا خبر نه دی. دی لا خبر د نوي دور د انسان نه نه دی. دی لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه نه دی. په دې انځور کې یو بابا جوړې مانځله روان، ځان پسې خپې راکاږي، لاس کې مشله نیولې، یو دوه کسانو د لاسونو نه نیولې ښکاري. د یو کس مخ باندې څه توره سپینه ږیره هم ده، د استار په سر دی او په لاس کې تسبیح نیولې. دې بل طرف ته یو بل ځوان څوک ښاغلی ښکاري، ټوپی په سر، تسبیح په لاس کې پتلون کړی ښکاري. په دې انځور کې د یو ور مخې ته ټراټ ځوړند دی، یوې بوډۍ ته سر راویستی دی او تره ښکاري. خپل ماشومان راټولوي د حادثې د یرې، په دغه نوي پرمختګ کې د تیارې د یرې. په دې انځور کې د یو شاتو موچی ساه ورکوي، یو څو میږي ورته په سر ولاړ په تمه کې دي، اسمان ته سترګې غړوي، سترګو کې یو سوال لري چې به مګسو ته ګبین څه بې اثرې پاتې شي. په دې انځور کې په دیوال یو منظره ځوړنده، په منظره کې یو کشتی د سوړه سوړه ښکاري، خاص په بتان کې یو جاله د وینو لیدی شي. بل طرف وګوره چې سر لاندې څپلی پرتې دي، مانکی په خپل سري څادر باندې اوده پروت دی او سپینې شګې ویښتو کې زرورکې ښکاري. په دې انځور کې خو د ستا په ګوډو سر پروت دی، مخ دې اړولی دی او خوله دې په بنګړو پرته ده. په دې انځور کې خو د ستا په ګوډو سر پروت دی، مخ دې اړولی دی او خوله دې په بنګړو پرته ده، نری خوله دې د وحشت په اننګو پرته ده، یوه شلېدلې لوپټه دې په اوږو پرته ده. په دې انځور کې دا منظر چرته کې ستړی نشي، په دې انځور کې دا د شاتو بوچی مړی نشي، په دې انځور کې دا کشتی چرته سیلاب وي نشي، په دې انځور کې د بابا څوک مصله وانخلي، په دې انځور کې د بوډۍ بچي تیاره ونه خوري، په دې انځور کې دغه وږی ماشوم مور پکار دی، مور پکار دی، په دې انځور کې انغري کې لږ شان اور پکار دی. بسره
بسره دغه انځور لږ شان بدلول پکار دي چېرته په نوي انځورګري جوړول پکار دي